السلام علیکم ملګرو په خیر راغلی او ستړي مه شئ ملګرو. نن درته په دې ویډیو کې ښایم چې تاسو په خپل موبایل کې چې کوم ډېر یو اسان سیټینګ دی خو ځینې ملګرو ته دا پته نه وي او هغوی ورپسې چې کوم دی ګرځي، نو د هغې دپاره دا ویډیو چې کوم د تاسو بیک بټن وي، ټیک ده، لاندې تاسو دا کتی شئ دا بیک بټن، ټیک ده، مطلب چې کوم دا تاسو موبایل کې څه کوئ او بیا بیک کېږئ تینه تاسو یا کوم دا دغه وي، دا مطلب دا سیزن چې کوم دی یا تاسو څنګه په خپل موبایل کې مطلب چینج کولی شئ. بعضې خلک رایټ طرف باندې عادت وي او بعضې خلک چې کوم دی هغه په لیفټ طرف باندې عادت وي. نو اوس چې تاسو مطلب اوس د ما چې کوم دی دا تاسو کتی شئ دا زما رایټ ته، ټیک ده، او ډېر خلک وایي چې لیفټ ته مطلب، نو رایټ لیفټ ته تاسو څنګه چینج کولی شئ، اړولی شئ، مطلب تاسو څنګه بدلولی شئ. دا ډېر ښه او اسان او ایزي او ساده سیټینګ دی. دا درته نن په دې ویډیو کې ښایم. نو راځئ راسره ملګرو، خو دا چینل که مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو دا درسره سبسکرایب کړئ. نو را به چې تاسو خپل موبایل سیټینګ ته الریډي موږ په سیټینګ کې یو. دې سیټینګ کې تاسو چې کوم دی بس ګرځېدل بالکل مه کوئ. که تاسو لږ هم چې کوم دی لیک لوست کولی شئ نو دغه سرچ بار چې کوم دی دلته به تاسو صرف ولیکئ، دلته کې سرچ کې سیسټم SYSTEM، ټیک ده، سیسټم ولیکلو تاسو ته دغه شانتي آپشنز راغل، ټیک ده. په دې کې چې کوم دی یو دی سیسټم اپډیټ، بل دی سیسټم نیویګیشن، ټیک ده، او سیسټم اپډیټس ګوګل پلی سیسټم اپډیټ سیسټم او دغه هم سیسټم دا بلا دي، ټیک ده. دې دپاره چې کوم دی تاسو دا کتلی شئ، دا باره چې کوم لیکلی شوی دی سیسټم اپډیټ نه لاندې چې کوم دی سیسټم نیویګیشن، ټیک ده. تاسو به چې کوم دی تاسې کار وکئ په دې سیسټم نیویګیشن باندې به تاسو کلیک کوئ. نو چې کله تاسو په دې سیسټم نیویګیشن باندې کلیک کوئ، ټیک ده، سیسټم نیویګیشن په دې باندې، نو چې کله به تاسو کلیک کوئ دلته تاسو چې کوم دی کولی شئ لیفټ ته کوئ رایټ ته کوئ، ټیک ده، هغې دلته نه تاسو کولی شئ. ډېره اسانه طریقه یې ده، ټیک ده. دلته چې کوم دی تاسو هغه سیسټم کولی شئ، لیفټ ته شو دا رایټ ته شو، ټیک ده، کوم تاسو کوئ هغه ستاسو خوښه ده. نو دا اسانه طریقه وه چې مې درته وښودله.